د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په مړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن یکشنبه د سرطان یا د چنګاښ د میاشتې 18مه د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 7 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. بغلان کې د یو کانال د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د افغانستان او ازبکستان چارواکو د قانون په بیلابیلو برخو کې پر نږدې همکاري ټینګار وکړ. او د نړۍ ګڼو مشرانو د ایران ولسمشر ته مبارکي ویلې. اوس هم بشپړ خبرونه. بغلان کې د یو کانال د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د بغلان د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو د یاد ولایت په خنجان ولسوالۍ کې څه باندې 1 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو رسولو د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړی دی. د بغلان د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د انجنیري برخې مسؤل انجینر محمد وسیم رشیدي رسنۍ ته ویلي چې خنجان ولسوالۍ اړوند په دروازه سیمه کې د 1,350,000 افغانۍ په لګښت 200 متره په اوږدوالي سره د اوبو یو کانال جوړ او کټ اخیستنې ته سپارل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د یاد کانال د کار په جریان کې لسګونه تنو ته د کار زمینه برابره شوې وه. هیره دې نه وي چې دغه کانال به د یادې سیمې زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه خړوبه کړي. د افغانستان او ازبکستان چارواکو د قانون په بیلابیلو برخو پر نږدې همکاري ټینګار وکړ. د هیواد د صنعت او سوداګرۍ سرپرست نورالدین عزیزي ملپلاوي د ازبکستان جمهوریت د قانون او جیولوجي له وزیر اسلام موبر سره وکتل. باختر اژانس ته پر رسیدلې خبرپاڼه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې د ازبکستان جمهوریت د قانون او جیولوجي وزیر د قانون په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نږدې همکاري ټینګار کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پانګونې د ملاتړ حقوقلیک د لاسلیک کولو غوښتنه کړې ده. هغه دغه راز په ازبکستان کې د مسو پروسس په برخه کې د دوه لوی فابریکو د جوړېدو په اړه خبرې کړي او ویلي دي چې دغه فابریکې خامو موادو ته سخت اړتیا لري چې د افغانستان د مسو په انکشاف او استقرار سره به دغه اړتیا پوره شي. او د نړۍ ګڼو مشرانو د ایران ولسمشر ته مبارکي ویلې. وروسته تر هغې چې ایران په دویم پړاو کې ولسمشریزو ټاکنو کې مسعود پزشکیان بریالی او د خپل هیواد ولسمشر وټاکل شو. د دغه هیواد مذهبي مشر علي خامنه او د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو مشرانو نوموړي ته د دغې بریا مبارکي ویلې ده. د بلاروس او تاجکستان ولسمشرانو نوموړي ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. مذهبي مشر علي خامنه وړمه ورځ ټاکنې بریالی او پرجوش بللې دي او له ټاکل شوي ولسمشر مسعود څخه یې غوښتي چې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي لاره تعقیب کړي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړي لوی لامبل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.